السلام علیکم ګرانو کتونکو زه او زما سره نن په حسن خان ډیجیټل کې ډیوا پتنګ په سکرین باندې تاسو ته ښکاري یو افغان ژرنالیسټ ده هغه زما سره ده ډیوا لمبې خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم تھینک یو ویری مچ چې موږ له مو وخت راکړ ډیوا جان خبرې به کوو د کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ بیا په دوحه کې چې دا بل کوم تړون چې کوم دی دا لاسلیک شو لمبې راته تاسو دا ووایئ چې څنګه وینئ د دې سیمې حالات او په خاصه توګه بیا افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې دا کوم د جګړې چې داسې جګړه چې د دواړو ترمنځ په 13 یا 80 کاله کې نه وه شوې سلامونه او احترامات خان صاحب تاسو ته ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته ډېره مننه د دې چې ما ته دعوت راکړی یم ګورئ زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خو همیشه به دغه جنجالونه ورځ تر بلې موږ تاسو لیدل چې ډېرېږي خصوصا په د آخرو وختونو کې د حکومتونو ترمنځ ستونزې ورځ تر بلې ډېرېدلې خپله د افغانستان خلک او د پاکستان خلک د یو بل سره اصلا کومه ستونزه نه لري په مذهب سره یو په ژبه سره یو ډېر چې موږ تاسو کلتوري شیان دي چې سره اصلا بېلتون نه لري خو دلته ټوله ستونزه د حکومتونو ترمنځ ده او د څومره چې په افغانستان کې او په پاکستان کې کوم حالات روان وو زه فکر کوم چې هیڅ یو انسان چې خپل یو انسانیت ولري زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک ورباندې خوشحاله وو دواړو طرفونو کې د جنرالانو بچیان نه مړه کېدل هلته صرف عادي افغانان او د پښتونستان اکثره کسان په دې کې ژوبل شول او بې ګناه کسان پکې د بینه راړل چې په دې باندې زه فکر کوم چې هیڅوک ورباندې خوشحاله نه وو هر ځل چې په پاکستان کې جګړه کېږي او په افغانستان کې جګړه کېږي موږ ورباندې خفه کېږو ولې موږ تاسو نشو کولی یو د همسایه هېواد په توګه باندې په دې باندې موږ تاسو بحث وکړو چې څنګه پرمختګ وکړو څنګه کولی شو د یو بل سره کومک وکړو څنګه کولی شو چې په دې باندې تفاهم ته ورسېږو چې د جګړې نه لاس واخلو او د یو بل سره د محبت او د ښې خبرو له طریقې نه موږ تاسو وشو کړئ چې دغه روابط سره کړو نو هر ځل چې دغسې جګړه شوې ده په پاکستان کې او افغانستان کې موږ تاسو وینو چې احساسات راپورته کېږي هم د دواړو خواو نه خبرې ډېرې ترخې خبرې کېږي چې د دې ترخو خبرو د یاد نه وتل هم ډېره ستونزمنه خبره ده نو په دې باندې زه خوشحاله شولم چې اقلا د دغې دوو هېوادونو ترمنځ دوی دغه وکړله چې اقلا نور به دوی جګړه د یو بل سره نه کوي او موږ په دې هیله باندې یو چې جګړه نور دوام پیدا نه کړي او هره ستونزه چې به د دغې دواړو هېوادونو ترمنځ وي هغه د ډایلوګ له طریقې نه یو فیصلې ته ورسېږي ډیوا دا راته ووایه چې څنګه چې تاسو اشاره وکړه ټول خلک پې خوشحاله دی چې یاره په دوحه کې یو خو د مستقل جنګ بندي یعنې اوربند دی وکړه تاسو هسې څونه خوشبینه چې یاره دا چې کومې وعدې وشولې په دې باندې به دواړه طرفونه عمل وکړي څومره خوشبینه یې تاسو دی ګورئ که چېرته د بیرون نه کومه پروژه کول شوي نه وي دغې هېواد ته زه فکر نه کوم چې افغانستان موږ دومره په خپله د خپل هېواد په منځ کې دومره ستونزې لرو افغانستان هېواد غواړي او خلک یې غواړي چې د پاکستان سره او د حکومت سره د خلکو سره ښه روابط ولري نو زه فکر نه کوم چې د دغې پرېکړه لیک خلاف په افغانستان حکومت کومه تېروتنه وکړي نو زموږ هیله د دې نه ده چې پاکستان حکومت هم په همدغې پرېکړه لیک باندې خپل دریځ ونیسي نورې حملې ونه کړي په افغانستان باندې افغانستان بې له شکه چې موږ هغه وسلې چې پاکستان یې لري افغانستان یې نه لري نو زه فکر نه کوم چې دا به ضروري خبره وي چې پاکستان په افغانستان باندې حمله وکړي دې خاطر باندې موږ تاسو ولیدل خان صاحب چې څه وخت په افغانستان باندې حمله وشي د افغانستان ټول ملت لاس سره یو کوي او که څه شی ولرو که څه شی ونه لرو خو د خپل د هېواد د عزت او د خپل د وقار په خاطر باندې کوشش کوي چې خپل هېواد نه دفاع وکړي خو دا لکه تاسو دا خبره چې پاکستان نورې حملې ونه کړي خو پاکستان دا یو خبره وي چې بار موږ د 13 کالو نه دوی سره هر قسمه چې د شواهدو سره موږ شریک کړل چې ستاسو په خبره باندې وغه هغوی منیم تقریبا چې دغه ټي ټي پي
شوله یا د بیلې وغیره شوله دا د افغانستان په خاوره دي په پاکستان کې حملې کېږي او ډېر زیات نقصان رسي پاکستان ته خو زموږ سره بله لاره نه وه اوس زمونږ دا ووایي چې یاره مونږ او افغان عوام سره څه کار نشته دی نه د مونږ هغه ځای به ټارګټ کوو چېرته چې بیا د دوی ځایونه دي که دوی کاروایي نه کړي نو مونږ به کوو پې نو تاسو شته خیال چې یاره لکه افغان طالبان چې دا وخت کې یو حاکمه طبقه ده چې دوی به اوس دغه خلک پرې نه دي چې د افغان د خاورې نه داسې قسمه حملې په پاکستان وشي یا د دغه ځای نه د هغه تربیت شي یا د هغوی دغلته کې پټن ځایونه وي وغیره خان صاحب ګورئ دغه کومې حملې چې په افغانستان باندې وشولې په دې کې خو بیچاره او بېګناه خلک پکې ووژل شول هغه کسان پکې تارګېټ شول چې په هغې کې اصلا نه د ټي ټي پي څه شی درلودل او نه د ټي ټي پي کسان پکې ووژل شول تارګېټ خو ټول سیویلینز وو نو تاسو ولیدل چې په کرکټ په میدانونو باندې یا زموږ د کرکټ په لوبغاړو باندې حملې وشولې په ماشومانو باندې په میرمنو باندې دا خو د ټي ټي پي سره کومه اړیکه نه درلودله که چېرته دوی کومه ستونزه د افغانستان د حکومت سره لري یا کوم شواهد لري یا کوم انټلیجنس لري خو د هغوی سره د شریک کړي زه فکر نه کوم چې افغانستان هم په دې باندې خوشحاله اوسي چې د خپل ګاونډي هېواد سره دوی خراب روابط ولري دلته زموږ غټترینه ستونزه د افغانانو همدغه ده چې په دې کې بېګناه کسان پکې تارګېټ شوي وو او بېګناه کسان پکې مړه شول نو د همدې په خاطر باندې د جذبه چې د افغانانو هم راپورته شوله په دې باندې چې دلته تارګېټ ټي ټي پي نه وه دلته تارګېټ صرف دا وه چې څنګه په افغانستان کې نارامي څنګه په افغانستان کې جګړه او څنګه د خلکو احساسات به در راوپاروي نو زه فکر کوم چېرته پاکستان د رښتیا دوی سره کوم انټلیجنس خو شریک دي چې د حکومت سره حمله کول په سیویلینز باندې دا نادرسته کار دی د هغې خوا نه بېرته افغانستان حمله کوي په دې کې څوک پکې د بین نه ځي زه فکر نه کوم چې د آی اس آی د کارمندانو بچیان په دې کې د بین نه ځي په دې کې خو موږ تاسو ولیدل چې د بېګناه غریب کسان پکې ژوبل کېږي خلک بېکوره کېږي خلک بېپلاره بېموره کېږي نو دغه د غټترینه ستونزه چې د افغانانو په دې کې ده چې تاسو راځئ د شپې له خوا نه د ورځې له خوا نه په درونو باندې تاسو افغانستان وهئ او تاسو پوهېږئ چې کیدای شي چې بېرته افغانستان د دې زور ونه لري چې تاسو بېرته په درون باندې وهي خو بیا د مځکې جنګ چې بیا د تاسو سره وکړي په دې کې خو بیا تاسو پوهېږئ چې افغانان بیا پکې احساساتي دي هغوی راځي هغوی هم حمله کوي چې د هر څه نه چې امکانات وي خپل امکاناتو نه استفاده کوي تر څو د خپل هېواد نه بیا دفاع وکړي خو دا خو یوازې پاکستان نه وي که نه چېرې د افغانستان په خاوره باندې دا خلک شته دا خو چین هم وي دا خو روس هم وي دا خو ایران هم وي او دا خو بلکې که د اقوام متحده رپورټونه موږ ګورو درې مسلسل رپورټونه رالل هغه هم دا وي او بیا اقوام متحده کې خو خاص کر د ټي ټي پي د بیلې دا ذکر هم دی چېرې هغه د کوادریلیټرل هغه وي چېرې دا د افغانستان خاوره استعمالیږي او مسلسل استعمالیږي نو لکه که زه پاکستان یوازې وي نو ستاسو خبره ټیک ده چېرې پاکستان به الزام لګو خو دا ټوله دنیا په افغانستان الزام لګوي ګورئ خان صاحب تاسو ماته ووایئ چې په دغه څو ورځو کې چې په پاکستان چې په افغانستان باندې حملې وکړلې کوم د ټي ټي پي کس یې پکې دی د بین او یو ډله یو کس پکې تاسو ماته نوم راواخلئ هېڅوک د بین په دې کې خو ټول سیویلینز د بین راړل که چېرته دوی تارګېټ ټي ټي پي کړی وای او موږ ویلي وو چې ټي ټي پي کسان دوی پکې نښه کړي وو یا دوی وایي چاته ټي ټي پي په افغانستان کې موجوده ده نو بیا به ستاسو خبره درسته وه دلته خو چې نړۍ چې کومه خبرې کوي دا خو ټول پالیټکس دی تاسو هم په دې باندې پوهېږئ موږ هم په دې باندې پوهېږو چې نن ورځ تاسو وګورئ چې فلسطین کې اسرائیل ته خبره کوي چې حماس ته یا چې حماس ته هم نن ورځ خبره د حماس نه ده خبره په دې کې ده چې دوی څنګه د فلسطین نه هغه مځکه خپله ترلاسه کړي که نه نو دلته ستونزه هم چې دلته که چېرته روسیه ده که چېرته چین ده هر دغه هېواد چې دی په خپله منافع ته په کتو باندې دوی به هم پاکستان ته کومه خبره کوي هم به افغانستان ته کوي هم به نورې نړۍ ته به کوي خو دلته په کار دا ده چې پاکستان خصوصا دې ته باید وګوري چې دلته که چېرته په افغانستان کې ناامني راځي یا که چېرته دلته جګړه په افغانستان کې پیل کېږي خو په پاکستان کې هم هلته حالت به ښه نه وي خلک د تارګېټ لاندې راځي همدا رقم که په افغانستان کې چې حالت خرابېږي پاکستان کې هم خرابېږي دا ستونزه نه چین ته ځي نه روسیې ته ځي نه نورو هېوادونو ته ځي دلته په کار دا ده چې پاکستان د افغانستان سره دا رقم روابط ولري که چېرته دوی انټلیجنس لري انټلیجنس یې خپل ورسره شریک کړي زما تمه خان صاحب د یو هېواد نه چې اتمي هېواد دی چې هر څه لري وزارت دفاع لرئ تاسو ښه یو قوي هېواد هستئ زموږ تمه دا ده چې تاسو که چېرته د رښتیا
په افغانستان کې کوم څوک په نښه کوي نو خو باید سیویلیانز باید په نښه نشي د افغانستان د حکومت سره باید خبرې وشي نه چې راشي او بې ګناه افغانان په دې کې ووژل شي. نه نو لکه دې طرف نه چې موږ که تاسو ګورئ کابل کې 2 حملې وشولې یو هغه ګاډي باندې هغې باندې هم طالبان خاموش شو وی دا بره چې کوم دی ساوند بیریر بلاست شوی دی وی دا ګاډي نه حالانکه د هغې تصویرونه راغلي بیا ته دویمه چې وشوله دې خو ډېر زیات نقصان کړی لکه کوم چې رپورټس راتلله هغې باندې هم ذبیح الله مجاهد وایي چې یاره دومره خاص نقصان نه دی شوی نو که چېرې د حکومت دا خبره کوي چې نقصان نه دی شوی او اصل کې نقصان خو شوی دی دا هم یو حقیقت دی نو بیا خو داسې دي څه دي چې دوی پټوي که نه یا پاکستان چې کوم نمونه د حافظ ګل بادر ګروپ ورکړله چې دا کسان فضل الرحمن پلانې تقریبا یو 10 نمونه دوی چې دا خو پکې مشران لګېدلي نو پکار دی چې بیا وایي چې نه دا نه دي دا خو کسان دا لګېدلي چې کله تاسو مړي پټوي او وایي چې یاره نه دلته کې څه نه دي شوي نو بیا خو کني خلک خو ښایي چې ماشومان وي یا زنانه وي یا بېګناه وي نو څوک خو به مخې ته راغلي وو بیا په میډیا باندې. ګوره خان صاحب په دې پیښه کې سیویلیانز د بای نه راړل تاسو ماته وایئ چې دا ډینای کوي نشي ځکه چې د برې نه بم راځي نو بم خو لاندې نه ګوري چې زه څوک ولم خو که لاندې دهشتګردي که سمې زنانۍ ماشومې هغه پې لګي پکې دا خبره بالکل ټیک ده تاسو اوس نو تاسو د یو هیواد چې د تاسو همسایه هیواد دی که چیرته تاسو پیږئ چې د افغانستان کې هلته د دوی کوم ټارګټ دی خو د افغانستان د حکومت سره شریک دی او که چیرته د افغانستان حکومت سره نه شریکوئ تاسو د کرکټ یو لوبغاړو باندې ولې ټارګټ کوئ هغوی TTP دي هغوی یا په کوم تروریستي ګروپونو کې دي نو تاسو کولی داسې ځایونو کې پاکستان ټارګټ کوي چې هغه د افغانستان د خلکو احساسات راپورته کوي چې هر افغان یا هر پاکستانی چې هر یو انسان چې وي واقعا په دې باندې خفه کېږي چې که چېرته تاسو جګړه کوئ نو خو جګړه خو دا رقم نه کوي ښایي نو ستاسو د پاکستان او د اسرائیل ښایي فرق په کې څه شی شو نو خو اسرائیل هم همدا رقم بېګناه خلک ټارګېټ کوي د حماس په نوم باندې نو خو تاسو هم هینې کار کوئ راځئ د TTP په نوم باندې خلک ټارګېټ کوي چې موږ TTP غواړو. ما دا پوښتنه وکړله چې که شوي نو افغان حکومت ولې دغه پټوي د کابل ولې ذبیح الله مجاهد وایي چې یاره دومره نقصان نه دی شوی او ستاسو نظر پې اخلم ستاسو خبره بالکل ټیک ده زه هغې سره اختلاف نه کوم خو دوی ولې پټوي دا کابل به واخلو خاص کر ګورې زه د افغانستان د حکومت ویانه نه یم خو دومره زه پوهېږم چې همیشه حکومتونه زیاتره وخت د خپل د منافع په خاطر باندې کیدای شي ځینې راپورونه رانشر کړي ځینې راپورونه رانشر نه کړي خو د پاکستان د حکومت نه زموږ توقع څه ده که چېرته تاسو رښتیا په دې باندې پوهېږم خو راوړاندې کړئ هر ځل دوی چې کوم نوم اخیستی دی چې موږ د TTP فلانی مشر موږ د بای نه وړی دی سبا ته ګورو هغه TTP مشر راوتلی وي زه ژوندی یم ما باندې څه شی نه دي شوي زه د پښتونخوا کې یم یا زه په پاکستان کې یم د پاکستان بیرته ویډیو باندې راوتلي دي نو خبر په دې کې ده که چېرته د دوی انټلیجنس دومره ضعیف وي دوی په خپل انټلیجنس باندې باید کار وکړي مخکې د دې نه چې دوی کوم اکشن یا ټارګېټ باندې دوی عمله وکړي. دا یو خبره خو لکه ریوه تاسو هم دا منئ چې په دې دوحه کې بیا دوی دا خبره ومنله چې او مونږ به د هغوی ملاتړ نه کوو نو د دې څه مطلب دی مخکې دوی ملاتړ کوو خو دا به ویلي چې نه مو مخکې کړی دی او نه به یې اوس کوو د دې خبرې نه خو چې دا کومه اعلامیه هم رالیله چې دوی دې ته پخلا شو چې او مونږ به د دوی ملاتړ نه کوو بلکې ذبیح الله مجاهد خو بیا ډېر په ډیټیل سره ووې چېرې د پاکستان په ضد کم تنظیمونه دي د هغوی سره به مونږ هېڅ قسمه دغه نه کوو نو لکه دې خو مطلب دا دی چې دا دوی کوو ګورې دا مطلب نه دی دا که چېرته موږ تاسو وګورو د جمهوریت په وخت کې پاکستان به همیشه دا خبره کوله چې موږ د طالبانو حمایت نه کوو موږ د هغوی سره ولاړ نه هستو مګر هم اصلا خبره به بل ځای کې وه دلته ګورې څه وخت چې خبره په دې ته کېږي چې موږ د TTP حمایت نه کوو او طالبان همیشه هم دا خبره کوي چې موږ د دوی سره نه هستو که چېرته TTP په افغانستان کې بیا زه تاسو ته وایم انټلیجنس د افغانستان سره د شریک کړي بغیر له دې نه زما په نظر سره چې پاکستان باید په دې باندې کار وکړي TTP په خپله د پاکستان په منځ کې ده د TTP مشران همیشه راوځي او غږ راپورته کوي چې موږ په افغانستان کې نه هستو مګر موږ د افغانستان په خاوره کې هم نه یو خو متاسفانه دا تور همیشه لګول کېږي لکه ما تاسو ته ووایي چې د نن ورځ نړۍ داسې شوې ده خان صاحب چې د تروریستي ګروپونه جوړېږي او د هغې په نوم باندې بیا ټارګېټ کېږي او هغه هېواد باندې حملې کېږي
ډېر یو عادي مثال همدغه خپله اسرائیل دی چې په فلسطین باندې خپله یې هم حماس یې ورغورځوله تر پرونه پورې به یې د حماس ته دوی پیسې ورکولې نن ورځ دوی ته غواړي حمله ورباندې وکړي د په خاطر باندې چې خپلې منافع ورته ګوري. نو پاکستان زه فکر کوم چې بهترین کار به دا وي چې د افغانستان سره بهتره رابط ولري. دغه کومه جګړه چې ده د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ده د پاکستان په ګټه باندې نه ده، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې موږ تاسو آرامش پیدا کولی شو څه وخت چې زموږ تاسو حکومتونه وشي کړی چې خبرې وکړي، نه چې صرف عملي وکړي او حکومتونه وکړي. یو خبره که موږ وکړو لکه که تاسو ګورئ د نن نه میاشت 2 میاشتې مخکې ډېر کوششونه وشو پاکستان، چین، افغانستان ټرایلیټرل بایلیټرل په هر بلکې دا وشوه چې یاره د آزاد تجارت چې کوم دی معاهدې مو شولې یو ډېر ښه دغه روانو. خو بیا لکه تاسو کتل چې باجوړ نه تقریبا 80 کسان را روانو پاکستان ته، پاکستان چې په هغوی حمله وکړله نو بیا هغه تاسو ته به دا هم پته چې جرګه وشوله نو 53 پکې افغانانو. نو لکه داسې واقع او دغه شان اسانخېلونه چې را روانو 3 هلته کې وویشتل په باډر باندې. نو دا تشکیلونه چې راځي او بیا تاسو ګورئ هغوی کمانډران چې څنګه د باډر ایریاز چې دی هغه تصویرونه به تاسو ویژول به تاسو ګورئ څنګه دغه بوسټ کولو دپاره یا تشکیلونه رسختولو دپاره. نو دا څیزونه خو نړۍ ویني که نه، لکه که زم ډېر انکار وکړمه تاسو هم ډېر انکار وکړئ نو خبره ښکاري، خو دا خو ښکاره دي او دا مړي چې پراته دي دا اوچتئ دې نه خو انکار نشي کېدلی. ګورئ زه فکر کوم چې انکار هیڅ وخت د هر یو بېګناه کس چې وژل کېږي د هغې نه انکار باید یو هېواد یې ونه کړي. زه هیڅ وخت د هغې طرفدار نه یم چې په یو طرف کې او په بل طرف کې که چېرته افغان وي که چېرته غیر افغان وي. موږ تاسو په سرحدونو کې زه بیا هم تاسو ته وایم چې همیشه چې وژل شوي دي افغان پکې وژل شوی، یو خواته هم افغان پروت بل خواته هم افغان پروت دی. دا چې پکې افغانان پکې وژل کېږي دا خفه کېږي انسان ورباندې دې په خاطر باندې چې نیت زه فکر نه کوم چې د هیڅ هغه د یو عسکر هم دا وي چې یو بېګناه بل انسان د بند نه شي. خو په جنګونو کې زه په دې باندې پوهېږم چې بېګناه کسان پکې د بای نه ځي. او دا چې تاسو وایئ چې نړۍ ته زه فکر کوم افغانستان او پاکستان جګړه په خپلو منځونو کې کار او دغه نور هېوادونه له اشتراته 2 اسلامي هېوادونه دي، 2 اسلامي هېوادونه چې موږ تاسو په خپلو منځونو کې نشي راجوړېدلی. زه فکر کوم چې دلته که چېرته روسیه شي، چین شي، د نور هېوادونه شي چې زموږ تاسو په منځ کې راځي او دوی غواړي چې سوله راولي یا د سولې د څنګ سره غواړي چې زموږ جګړه جوړه ورسره وپاړېږي، زه فکر نه کوم چې دا به ښه اقدام وي. خو ډیوه لکه دا په لنډي ځل نه کېږي که تاسو خیال په 2001-2 کې چې کله هغه ټیم کې هم د یو دغه شانتې تنظیم په سر باندې افغانانو غیرت وکړو یا افغانیت او پښتو خبره وه نو ټوله دنیا راغله او افغانستان یو 20 کلن جنګ ته چې کوم دی ورټېل وخلی شو او په میلیونه انسانان چې کوم دی وزورلی شو، بېکوره شو، کورونه تباه شو، پکې ووجلی شو. اوس تاسو نه ګورئ چې هغه دغه بیا دوباره هغه تکراریږي. اوس یو بل هغه شانتې تنظیم دی د امریکې په ځای پاکستان وي چې دا د دې ځای نه په ما ته خطره ده، بلکې خطره خو ټوله دنیا وي. د ATIM نه چین والا وي ما ته دا جیش العدل نه دلته کې ده د IMU نه چې کوم دی سنټرل ایشیا ته ده. نو تاسو نه ګورئ چې الله دې نه کړي که چېرې دغه شانتې بیا دوی هم دغه مونږ نه منو او نه منو نو خدای دې نه کړي افغانستان هسې نه یو بل جنګ ته دغه شي دوی ور وټېلوي. ګورئ زه فکر نه کوم چې دلته جګړه کېدای شي چې د افغانستان خواته زیاتره شي. که چېرته جګړه شي په دې باندې باید پاکستان پوه شي چې جګړه کېدای شي زیاتره د پاکستان خواته راوړه شي. د دې په خاطر باندې نن ورځ په پاکستان کې هم حالت ښه نه دي خان صاحب. موږ تاسو وینو چې دلته د پاکستان په منځ کې د خپله د ISI په دفترونو کې نن ورځ په خپلو منځونو کې دوی ډېر غټې ستونزې لري. دا چې نن ورځ موږ تاسو وینو چې پاکستان د سعودي عربستان سره چې خپل امنیتي تړون ورسره وکړه په دې باندې خو اسرائیل نه دی خوشحاله، نه ورباندې امریکا ورباندې خوشحاله کېږي په دې شیانو باندې. نو دلته پاکستان باید ډېر زیات پام دې ته ونیسي چې دوی په خپله د خپلو په دا رقم جنګونو کې خپل ځانونو دپاره دلته ستونزې را پیدا نه کړي. افغانستان کې ګورئ جګړه همیشه شوې ده، که روس راغلی دی، که چین راغلی دی، که امریکا راغلی، هر یو هېواد راغلی
ته انګلستان پورې دوی په افغانستان کې ماته خوړلې ده خو په پاکستان کې چې د رقم جګړې وشي د پاکستان په منځ کې په خپل ډېرې ستونزې دي خلک هغه یووالی پکې ډېر کم پکې پیدا کیږي کېدای شي چې په خپل د پاکستان په دغه رقم جنګونو سره دوی خپل ځانونو ته زیاتره نقصان ورسوي دي چې دوی فکر وکړي چې کېدای شي چې موږ افغانستان ته کېدای شي چې ستونزه ورسوي لکه پاکستان داسې لکه څه تاسو ته ښکاري چې یاره لکه یو غټ مسله ده په پاکستان کې لکه کوم ګورو پاکستان کې یو تاسو څنګه چې یو مضبوط هیواد دی یو ریټمي هیواد دی د نړۍ ملکونه غواړي چې سره تړونونه وکړي دا وخت د هند په نسبت که تاسو ګورئ پاکستان ته چې کوم دغه ملاویږي نو په ټوله دنیا پاکستان ته په یو نظر ګوري افغانو ته په بل نظر ګوري لکه که افغان نه ته تاسو کې هغه دا بیانیه ده چې پاکستان تجزیه کیږي پاکستان دننه مات شوی دی خو دلته تاسو ګورئ مغربي دنیا ته یا عربي دنیا ته هر یو سړی راځي پاکستان سره چې کوم دي ځان له رشتې جوړوي نو دا څه دي داسې چې تاسو ته ښکاري نورو ته نه ښکاري ډیوه ګورئ افغان صاحب زما په نظر سره چې دلته دغه ذهنیت سازي ډېره زیاته مهمه خبره ده لکه تاسو شوی چې پاکستان ټول نړۍ ته په یو شکل باندې ښکاري زه فکر کوم چې پاکستان هغه ستونزې چې نن ورځ کېدای شي چې ډېر نړیوال هیوادونه دې په خاطر باندې چې د پاکستان لرې دي یا د پاکستان سره غواړي یو تړون ولري غواړي یو ښه رابطه لري افغانستان هم د ډېرو هیوادونو سره ډېر ښه رابطه لري موږ د اکثرو ټولو هیوادونو سره ستونزه نه لرو ستونزه صرف دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ده او د دې د څرګ زه فکر کوم چې څه شی ډېر زیات مهم دي دلته د خلکو د پاکستان او د افغانستان خلک چې څه وخت دلته وژل کېږي دلته دغه غټه ستونزه را پیدا کېږي چې د دې تاسو چې وایئ چې پاکستان ته ولې په بله سترګه کتل کېږي صرف افغانانو په دې سترګه باندې ګوري زه فکر کوم که چېرته تاسو د هندوستان د خلکو نه وپوښتئ یا که چېرته تاسو د خپلو نورو همسایه هېوادونو نه وپوښتئ هغوی هم به ډېرې زیاتې ستونزې د پاکستان سره د بلوچستان نه رانیولې د نورو قومونو نه هم دلته ګورئ چې لکه تاسو وایئ چې پاکستان یو هغه هېواد دی چې دلته قومونه سره ټول یو دي افغانستان هم موږ تاسو په دغه جګړه کې ولیدله چې څه وخت چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جګړه شوله اکثریت ټول افغانان که چېرته د افغانستان خپل حکومت د څنګ سره ودرېدلی وي چې موږ نشو کولی چې دا تعامل وکړو موږ به ستونزه د طالب سره لرو خو څه وخت چې زموږ په هېواد باندې بیا برید کېږي نو موږ په دې کې ټول یووالی یو او ټول موږ غواړو چې د خپل هېواد نه موږ په دفاع باندې ودرېږو ظاهره خبره ده چې په کور باندې د بهر نه راشي نو دا خو یو فطرتي خبره ده خو تاسو ګڼئ چې لکه افغانستان دا وخت چې کوم د ننني حالات دي خاص کر د طالبانو چې کوم یو ځکه چې اکثر افغان چې زاورمه کم چې یا بهر دي یا دننه دي هغوی دا ګڼي چې دا یو قابضه ټوله ده پاکستان په مونږ باندې دغه کړې ده او دا پنجابیان دي او دا افغانان نه دي خو لکه دا یو خبره ظاهره خبره ده چې کله د بهر نه راغی نو که هر څوک په تا باندې قابض دی که پنجابی دی سندھی دی پښتون دی تاجک دی ازبک دی هغه خلاف د ملت لپاره ودرېدل دا یو ښه خبره ده خو زه وایم چې دا دننه کمې پالیسیز دي آیا دا خو ټیک ته جګړه ونن تېره شوله دا کوم حالات په افغانستان کې روان دي دا سسټینیبل دي خاص کر د ښځو حوالې سره د ننني چې د دوی کوم اختلافات دي دا وګورو مخې ته ګوره د دې سسټینبلیټي په دغه رقم پالیسیانو باندې چې نن ورځ افغانستان کې حکومت روان دی موږ خوشحاله نه یاستو او زه فکر نه کوم چې دا به سسټینبل وي د دې دپاره ډېر غټ چینجز ته پکار دی چې باید په افغانستان کې راشي خصوصا د ښځو په مسله کې خو زه بیا هم تاسو ته وایم چې زموږ خپله داخلي کومې ستونزې چې لرو موږ د طالب سره کېدای شي ستونزه ولرو په خپلو پالیسیانو کې ستونزې لرو د خپل هېواد په منځ کې موږ ستونزې لرو خو دا معنا نه لري چې څه وخت یو بهرنی هېواد بیا راشي او زموږ د ستونزو په هکله باندې د نمایندګۍ په شکل باندې هغوی خبرې وکړي او یا زموږ د کورنۍ په ستونزو کې دوی مداخله وکړي موږ تاسو څو ورځې مخکې ولیدل چې پاکستان د ځینې هغه خرڅ شوي افغانان یې را دعوت کړي وو پاکستان ته او په دې باندې خبرې کولې چې تاسو د افغانستان د حکومت نه څه شی غواړئ او څنګه بدلون باید په افغانستان کې راشي نو زه فکر کوم چې په دې رقم مسایلو باندې پاکستان باید ډېر زیات هوښیارانه باید دوی هغه وکړي د خاطر باندې چې افغانان په هغه کسان چې لکه وګورئ تاسو د مجاهدینو په وخت کې موږ تاسو ولیدل چې همدغسې کارونه پاکستان هم په دې وختونو کې کول
چې څه وخت روسیه راغله افغانستان ته مجاهدینو ته پاتې راغلي. بله مهرباني. جی 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 خبره جاری ساتئ تاسو خبره کوله. بله نو زه فکر کوم چې دلته دغه جی 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 خبره کوئ جی خبره وکړئ. نه مهرباني وکړئ زما خبره ختمه شوه. لکه تاسو د افغانستان باره کې زه ستاسو نه یو افغان پیغله په ملت باندې مینه په افغانستان باندې مینه یو قام پرسته لکه دا حالات چې دي نه خو تقریبا هر افغان کته کابل کې چا سره خبره کوي او کته د کابل نه بهر خبره کوي دا یو دغه دی خود د حالاتو بدلولو د پاره کچره پرس که سو کوشش کوي یا په ترکیه کې کوي یا په پاکستان کې کوي یا په امریکا کې کوي نو تاسو نه غواړئ چې دغه شانت سیاسي غونډه په کار دي چې وشي او که د هر ډریس نه کېږي خو چې د افغانستان په خ باندې تمامېږي. ګوره زه د دې مخالفه نه یم چې په مختلفو هیوادونو کې موږ سیاسي ناستې ولرو. نو تاسو خپله فکر وکړئ که په افغانستان کې سبا ورځ دلته ناسته وشي او د مخالفت کې دي او تاسو د افغانستان حکومت هغوی را دعوت کړي او هغه ته خبرې د پاکستان د حکومت په هکله باندې وشي نو پاکستان د کوم طرف ونیسي نو بلا شکه چې په دې کې خوشحاله کېږي نه او خصوصا بیا هغه کسان پاکستان را دعوتوي چې هغوی د افغانستان خلک چې په بیرون کې دي او په د افغانستان په منځ کې دي هغوی د منلو نه دي هغه وي خپل ځانونه د افغان نه دي چې موږ افغان هغه ګرانس کې د بېګناه خلک وژل کېږي نو زموږ ستونزه په دې کې ده که چېرته دا رقم ناستې کېږي اصلي افغانان راوبلل شي او رښتیا دغه ناستې چې دي دا رقم ناستې چې هغه د افغانستان د خلکو په خیر باندې څه به وکړي. ډېره دلچسپه تاسو وایئ چې یاره کم صحیح افغانان راوغوښتل شي دا صحیح افغانان څوک لکه اوس هغه ورځ داودزي صاحب ما سره لګیا او هغوی هم یو تنظیم جوړوي او یو شپېته کسان نه یو ځای شوي دي اوس نور به هم سیوا کوو اوس که دغه کسان ناغلي وو پرس که تاجکو ازبکو هزاره او پښتونو دا ټول راغلي نو که لکه پاکستان کې پرس که سیاسي حالات دغه شانتي نو په دوبۍ کې هم غونډې کوي په لندن کې هم غونډې کوي په نیویارک کې هم غونډې کوي په استانبول کې هم غونډې کوي نو دا خو کېږي هغوی ته خو څوک دا نه وي چېرې لکه دا غدار دي یا دوی چې کوم دی لکه د ملت خلاف او د ملک خلاف لګیا دي دا څیزونه خو کېږي دا خو څه نوی کار نه خو افغانان په دې حوالې سره بیا یو بل باندې ډېر زیات الزامونه لګوي یو بل باندې داسې چېرې لکه دا د ملت غدار په کاته کې اچوي. ګوره په ترکیه کې چې ناستې شوي دي په امریکا کې چې ناستې شوي دي په ټولو نړیوالو هېوادونو کې چې ناستې شوي دي هغه افغانان چې ناستې پکې کړي دي چې افغانان د افغانستان ملت نه مني موږ همیشه غږ پورته کړی دی موږ ویلي چې دغسې ناستې چې دي د صرف بېمانه ناستې دي وخت ضایع کول دي او صرف و صرف د هېواد په ګټه باندې نه دي بلکې دغه خلک هغوی صرف خپل ځانونه غواړي مطرح کړي چې بیا دوباره په افغانستان کې دلته دوی کوشش کوي چې جګړه راشي او دلته بیا غواړي چې دوباره دلته هغه کسان راشي چې په حواله باندې چې تر پرون ورځې پورې د افغانستان لپاره هیڅ کار نه و کړی دا که چېرته په پاکستان کې وي که په ترکیه کې که په امریکا کې وي افغانانو همیشه افغان سره هغه غږ پورته کړی دی که چېرته تاسو وایئ چې اصلي افغانان کوم افغانان د افغانستان په منځ کې موږ ډېر تکړه کسان لرو هغه کسان لرو چې واقعا د هېواد خاطر باندې خپل د سرونه تیر دي هغه افغانان دي چې واقعا غواړي په افغانستان کې او د خپلو د ګاونډي هېوادونو سره غواړي چې ښه روابط ولري دغه افغانان چې خرڅ شوي افغانان چې تاسو وایئ چې د مختلفو قومونو نه اکثریت د یو قوم کسان وو او د یوه خوا کسان وو چې هغوی صرف د افغانستان د خرابۍ لپاره هغوی همیشه غږ پورته کوي زه تاسو ته وایم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جګړه شوله زه خو نه ورباندې خوشحاله چې که چېرته پاکستان پکې خلک پکې وژل کېږي که چېرته افغانستان وي خبره ده جنګ بدرنګ شی دی که نه جنګ څخه شی خو نه دی جنګ کې خو نه څوک ګټ هغه ورځ ما په دې خبره کوله مې جګړه څوک ګټي نه جګړه هر طرف بیلي ځکه په جنګ کې تباهي ده دواړو د ستا به ډېره شوي زما به لږه شوي زما به ډېره شوي ستا به لږه شوي خو تباهي شوې د دواړو غاړې ته
بالکل. نو تاسو څه وخت چې دا رقم کسان چې هغوی راځي هغوی د افغانستان پر نمایندګۍ باندې د یو هیواد له طرف نه هغوی رادعوت کېږي، بې له شکه چې هغه رقم کانفرانسونه د پوښتنې د لاندې راځي وایي چې تاسو څنګه تاسو یو مشخص کړۍ تاسو راغوښتې ده، که تاسو غواړئ د رښتیا په افغانستان کې بدلون رامنځته شي خو صحیح افغانان راوغواړئ، هغه افغانان چې موږ کولی شو چې په هغوی باندې ملا ورباندې وتړو چې دا کولی شي چې د افغانستان د ملت نمایندګي وکړي. نو د دغه په خاطر باندې که دا چېرته په پاکستان کې وي، په هر هیواد کې چې وي، موږ همیشه خپل غږ پورته کړی دی. تاسو کولی شئ چې د اکثریتو هغه اصیلو افغانانو توییتونو ته وګورئ چې هغوی که چېرته په امریکا کې په هر هیواد کې چې داسې رقم ناستې شوي دي موږ د هغوی طرفداري نه ده کړې. تاسو نه ګڼئ چې په دې حوالې سره لکه ظاهره خبره ده دا مونږ یو حقیقت دی چې افغانستان چې دی د یو څو لسیزو راسې د جنگي حالات نه را روان دی، نو حساسیت ډېر زیات وي، شک هم ډېر زیات وي او دننه هم شک کوي، بهر هم شک کوي. تاسو نه ګڼئ چې دې وخت کې داسې د دې حالاتو دپاره ځکه چې نیمه د افغانستان چې کوم دی هغوی باندې لکه خاص کر زنانو باندې یا اپوزیشن سره چې کومه د مخالفو ډلو سره چې کومه رویه ده، تاسو نه ګڼئ چې دې ټیم کې څوک هم دا یو تحریک ته چې کوم دی ملا نه تړي چې را مخکې شي او په دې حالاتو کې جرګې وکړي، مرکې وکړي، ملاقاتونه وکړي، نورو ملکونو هیوادونو کیپیټلز ته لاړ شي، موبلایزیشن وکړي، داسې تاسو ته څه تحریک ښکاري ډیوه؟ وبخښئ دغه پوښتنه یو ځل بیا وکړئ، زه صحیح متوجه نه شوم. چې دې وخت کې دې کې څه شک نشته دی چې افغانستان کې حالات خراب دي، خاص کر د ښځو دپاره، د مخالفو ډلو دپاره، او دا هم پکې کېږي بعضې اتنیکي ګروپونه هم ګیلې کوي چې یاره او هغه ټول کې دا نه چې یاره څوک پښتون یا دي یا تاجک یا دي ازبک یا دي، خو زه دا وایم چې دې ټیم کې تاسو څوک وینئ داسې افغان مخاورس مشران سیاسي یا جهادي یا قبایلي یا سماجي چې یاره هغوی داسې څه تحریک شروع کړي چې یاره مختلف حکومتونو له لاړ شي، ملکونو ته لاړ شي، موبلایزیشن وکړي، اویرنس پیدا کړي او داسې چې د خلک ځان سره کړي چې یاره د طالبانو باندې یو پریشر جوړ کړي چې یاره دغه بدل کړي. ما ته خو نه ښکاري ځکه موږ اسلام آباد کې کېدای شي لږ نظر دغه خو تاسو ته ښکاري څه؟ ګوره بې له شکه چې دغه ځینې تنظیمونه چې جوړ شول دې په خاطر باندې چې دوی مشري داسې کسانو کوله چې په هغو باندې زموږ ځوانانو هڅن ورباندې اعتبار نه درلودله. او دلته زیاتره وخت زه همیشه دا خبره کوم چې ستونزه په دې کې ده چې هر څوک غواړي چې یو تنظیم جوړ کړي او د هغې مشري وکړي. هر هغه کس چې دی چې تنظیم جوړوي وایي چې زه غواړم د افغانستان یو رئیس جمهور شم یا غواړم چې یوه غټه چوکۍ ترلاسه کړم. دلته ستونزه په همدغې ځای کې ده. خو زموږ ځوانان شته دي چې په مختلفو هیوادونو کې د خپله د انګلستان رانیولې چې موږ همیشه غونډې لرو او په دې باندې خبرې کوو چې څه رقم موږ په طالبانو باندې یا په فعلي واکمنۍ باندې موږ خپل فشارونه ورباندې وارد کړو. دا که چېرته نن ورځ کېدای شي چې هغسې تنظیم نه وي برابر شوی تر اوسه پورې چې هغه د نړیواله سطحه باندې هغه وپېژندل شي، د خاطر باندې چې نن ورځ افغانستان کې خپله موږ دومره اقتصادي ستونزې لرو خان صاحب چې زه فکر کوم په پاکستان کې هم دا رقم اقتصادي ستونزې شته دي. خو دې په خاطر باندې چې په افغانستان کې هغه مهمترینه ستونزه چې نن ورځ دا ده چې نجونې مکتوبونو ته نشي تللی او مېرمنې په هر هغه وظیفو کې چې ضرورت ورته ګڼل کېږي په دې ځای کې کار نشي کولی. دغه درې اساسي ستونزې په افغانستان کې دي چې موږ ورباندې واقعیت په دې باندې پوهېږو چې که چېرته شرایط دا رقم دوام وکړي او زموږ نجونې ونه شي چې مکتوبونو ته لاړ شي، دا به افغانستان د ډېرو غټو بحرانونو سره مخامخ کړي. خو د افغانستان بهر او د افغانستان خپله په منځ کې موږ واقعیت تکړه ځوانان لرو چې هغوی کولی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ سره هم خبرې وکړي او هم دا رقم غونډو ته لاړ شي او د افغانستان د ولس نه او د افغانستان د ملي ګټو نه دفاع وکړي. خورا مخکې کېږي نه ګورګوره استنبول کې غونډه وشوله په هغې تنقید کېده، اسلام آباد کې غونډه وشوله په دې تنقید کېږي. نو زه دا وایم چې دغه ټوله چې ټول افغان ولس ورته ښه نظر کوي هغه مخې ته نه راځي او ما په خیال هم د دې یارې نه که مخې ته رالو هم دغه شانتې الزامونه به پرې لګي، څوک پرې د ایران جاسوس ګڼي، څوک پرې د پاکستان ګڼي، څوک پرې د امریکې ګڼي، څوک پرې د هندوستان ګڼي. تاسو نه ګڼئ چې د دې رویې د وجې نه هغه صحیح افغان مشر چې دړه د غواړي چې افغانستان کې د چې کوم دي حالات ښه شي هغوی مخې ته نه راځي؟
ګورئ چې دلیل یې څه دی کېدای شي مختلف دلایل ولري خو تر ځایه پورې چې زه پوهېږم کار په دې باندې روان دی چې څنګه یو غټ تنظیم جوړ شي او د هغې تر شا اکثره ځوانان ورته ودرېږي تر څو د افغانستان په فعلي واکمنۍ باندې فشار راوړل شي. ما تاسو ته ووایي چې د فعلي واکمنۍ غټترینه ستونزه هغه د نجونو مکتبونه دي او د ښځو مسایلو کې ستونزه ده او نور شایدو کې اکثر افغانان ډېره زیاتې ستونزې نه ورسره لري. په افغانستان کې بې له شکه چې موږ هغه اساسي ستونزه چې ده هغه اقتصادي ستونزه ده چې په اقتصاد باندې به ډېر زیات کار وشي تر څو افغانان ځوانان کار پیدا کړي او وشي کړی چې د خپلې کورنۍ دپاره یوه نفقه را پیدا کړي. نو د دې دپاره کار روان دی هم په خارج کې او هم د افغانستان په منځ کې تر څو داسې یو ګروپ را جوړ شي چې هغوی وشي کړی چې هغه په بینالمللي سطح باندې هم د افغانستان نمایندګي وکړي او د هغې د څنګ سره هم د خپل د هېواد په هکله باندې دوی خپلې فیصلې وکړي. ډېبه اخرنۍ پوښتنه درنه کوم وخت هم راسره بالکل دغه دی تاسو باندې مګزر دا الزام لګېروي تاسو د طالبانو لابیسټ یې که نه نو هسې تاسو څه نظر تاسو افغانستان ته تللي یې په دې حالاتو کې چې اکثر خلک بیا خاص کر ستاسو غونته کې روشن فکره او لکه روشن خیاله جونې چې کوم دی هغه نه ځي افغانستان ته یېرېږي بیا تاسو چې هلته کې تاسو څه وینئ چې یاره څه بدلون څه مایند سیټ دا کم حکمران دی دا وخت کې سره روان دی او دا تاسو ته ولې وایي چې یاره بعضې په سوشل میډیا باندې چې یاره ډیوه چې کومه ده دا د هغوی لابیسټه ده. ګورئ دا ډېرې نورمال خبرې دي چې اکثره وخت څه وخت چې د هېواد په هکله باندې خپل نظر څوک ورکوي چې هغه کېدای شي چې د اکثرو افغانانو د فکر نه کېدای شي لږ بدل وي یا دا ډېر نورماله خبر دی چې څه وخت چې د خپل هغه د منافعو نه ته غواړي چې دفاع وکړي نو هغه کسان چې د فعلي واکمنۍ نه خوشحاله نه دي یا هغوی کېدای شي چې غټې چوکۍ درلودلې یا په افغانستان کې کارونه کول هغوی د افغانستان په فعلي واکمنۍ څه ستونزې لري نو څه وخت چې به موږ باندې کسان راځي چې موږ بې طرفه خبرې کوو. ما همیشه خبره چې کړې ده ښو ته به ښه ویایو بدو ته به بد ویایو. نو څه وخت چې یو انسان چې ښو ته ښه ووایي او د هغې نظام سره څوک ستونزه ولري نو بې له شکه چې دا ټاپه به د لابیست در باندې وهل کېږي چې زه اصلا ستونزه نه ورسره لرم. زه یوه ډېره کلکه پښتنه یم او په خپل هېواد باندې واقعیت مینه یم او هېڅ وخت نه د ګاونډي هېواد سره غواړم چې جنګ وشي او نه د نورو هېوادونو ترمنځ جنګونه وشي او د خپل هېواد په منځ کې هم جګړه نه غواړم. تاسو به کېدای شي زما انټرویوګانې همیشه اورېدلي وي چې زه د جګړې سرسخته مخالفه یم. د دې په خاطر باندې زه فکر نه کوم چې د جګړې طریقې نه موږ تاسو کولی شو چې پیشرفت وکړو. موږ تاسو کولی شو چې لکه مخکې چې ووایي چې د هغې خبرو باندې خبرې وکړو چې واقعیت څوک لذت ورنه یوسي پیشرفت ورنه وکړي.